वगमी वगमी गोरा सुकरा गलीदा वासमा जितरसम ना दास से न खरीदी राखस्ती दी तो समेगे ना टेम्परेचर दी लक्षता दा गोले वाचो दमान जान सरा रोड़ी दी खुदा लग दी दल तवा दासी गोले पसंग गुरु आओ उतरेगा शाकिर तक कॉल कौन ची खार ना जान सरा रोड़ी हेलो सुख खा खा सलामकुम सबाउन सिंह गए हाँ खा खा दावले शाकिर सरा खबर होगा शाकिर स्ता कॉल दी हेलो जिधर तदा फॉर्मूला एसएमएस को चित्त फार्मेसी तवर्षे Oh yes चित्त मेडिकल स्टोर तवर्षे नो आगे भी पोइशी बस मेडिसिन तेरा वाखला ओके थैंक यू अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज दा बख्तवर से मालूमात शो ना वगमी इस तरह की न लगी और तुम दागा न खपाई से बता पोए मां समा हकान प्रीदा अल्लाह ताला खुदी अखई सम न कई दा बाबा और दा मामा ढेर खटर मान दे चिता सर तरजे दखपल कोर की हो दा दल दी व खबर न दी सबो लग साथ किम गप तोद को दास से लगी आई ये मणे जमादी लुल ख्वासी जरता गमा चोले दे वली दरो हुए मोरी तो खुरा कसम ची जमा गम ता न खुरी तो जमा गम खोड़ी ओजस्ता तासमुंग प्रदी गडे चिता गमोन कवे
شاکر موري ولې انګور د څه شوه ستا به ته بلا خبرې زما چې طرف دا عمر زما د کارونو دی خلک د زامنو نه دا ودونه د ډېر مزې دپاره کوي زوی دې هم لا جوړ تر اوسه غیب دی داروانه خو مې هم د زوی نه ده که نه که هغه وله لږ زور ښودلی نو داسې مستي به یې نه کوله السلام علیکم داجی وعلیکم السلام وعلیکم السلام په خیر راغی بچې تاسو ډېر ناوخته نه کوم په وخت راځئ که نه او بچې دا تاسو تللی چېرته وئ दाजी मामा जी करा तलियो और द मोर तबीयत में हम लग गड़बड़ हो नो रेता में वे चराजा मोर लमी यू शे बेला कारशु دا شکر دی د سره ستا د مور فکر خو شته چې لږ دعاګانې ترې واخلي ته لکه چې بیا غوسه یې چې نن یوازې وې نو لالپري به دې لږه اشاره کړې وې چې کټوۍ پخ کړې وې بیا بتله जरा जम بچې ځه ته خپل کوټې ته لاړ شه او ها شکیلې بچي ته ووایه چې کچن ته راشي چې مور سره لږ لاس وکړي لالپري ته چې ستا ښځه کوم سپورې ستغې کوي هغه به خاورې پاتې شي ښه کوي چې سپورې ستغې ورته کوي د لالپري زموږ د کور په میوړو کې هېڅ کار نشته چې وایي چې شکیلې بچي نشته دغه واغه پوه یې کوي د ښځې ژبه دی د هغې نه اوږده ده هغې په وخت پوهیږي دا جیب ودې اورېدل زما نوره په دې کور کې ګزاره نه کېږي بخیر بخیر ऐसे से वालेकुम अस्सलाम कहना जी प्लीज थैंक यू ډاکټر صاحب ستاسو د تسلی لپاره راغلم موږ خو ځای په ځای باندې چاپیو لګولې د بختور خو صاحب درک معلوم نه کړی شو البته امید لرو چې ستاسو زوی بازیاب کړو ټیک ده خو ورځې ډېرې منم ورځې خو څه چې په تاسو به یوه یوله عذاب لکه د کال عمره تېرېږي شاکره بچی دیله څه چای مې راوړه که نه نه ډاکټر صاحب ستاسو ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب زموږ د مشر ته نه لوږه لګي نه تنده کاکا ګلمرجان خان ډېر پروفیشنل پولیس افیسر یادېږي ډاکټر صاحب شاکر ګوره ما سره ریګولر کانټیکټ ساتي د بختور متعلق ډېر پریشانه دی ما ته اندازه ده په شاکر باندې خو ډېر زیات ډاډ دی
راځه ډېر لري باندې ددر گلاب دی آسترگی دید والا محبوبا گل انار دی توبا لیکن ہے نہ وقت کو لیکن خیر خودی او خیر دی او چې ناوخته وي نو بیا څوک دونه خبرې اوري او نه کوي او خیر نام داری اس نور گپ دخیرہ بلارہ کی لگو کی نظر گلاب اب گلو بخلتنا راكيرو خيجا شو كده فمي وقت رو الو سوکه خان زمان خانیه په خیره دا چرته ورک شوی اوس مړوم ستا خبره کوله زر ګلاب سره ګلابي سره خو مې خبرې اترې کړې دي او ما غوښتل چې تا سره یو دوه خبرې وکړم لس خو وکړه وایه ګلابي په لوړو جوارو سره د پاکستانه چې تا پې پړی اچولی دی هغه ته خو مې ویلي دي او تا ته اوس وایم چې قسم مې کړی دی چې دواړو ته وپېزوانه شوم خانیه خوله لږه سمه خوځوه خوله خو به مې سمه شي پرستانه خو د دې خپل ټوپک په چل نه پوهېږم بابا د صاحبزادګۍ د اډمیشن تاریخ لنډ دی د دې په کالج کې داخله ډیره ضروری ده کنه د کال خواري به لاړ شي دا هغه مامجي تپوس دې هم چېرته کړی دی که نه همدغه یو فکر دی سره تاسو خو هغه سره په فون خبرې کړې وې خو د هغې نه پس هېڅ درک نه لګي زه ورپسې کلي ته 2 ځل لاړم خو ورته یې تاله ده ښه کډۍ چېرته وړې ده که ستا پړي نو ته به د صنوبر خان زوی پسې خو وګرځې خو د خپل مامجي تپوس کول تا ته عیب ښکاري عیب د ماماجي مې څه خواږه نه دي خوړلي خو بهرحال د هغه په بېدرکۍ ما ته افسوس دی افسوس دی تا ته افسوس دی او زما د خپو لاندې اور بل دی خو دغه اور ماماجي بل کړی دی بابا نن زه د صاحبزادګۍ د اډمیشن متعلق ستاسو فیصله اورېدل غواړم ما ته د فیصلې مه وایه فیصله خو تا کړې ده فیصله تاسو پخپله کړې وه بابا تاسو صاحبزادګۍ سره واده کړې وه چې اډمیشن به ونه اخلئ خو په دې حالاتو کې دا واده زه نشم پوره کولی ځکه چې د خان زمان پښتو تر سره کوم رښتینو زما په پرهرونو باندې مالګې مه دوړه بابا چې ستاسو په نظر کې زه دومره بې ادبه یم نو زه بخښنه غواړم زه ځم د خپل مکتب دروازې تاسو هسې ما پسې پورې کړي دي لالا
کینه مورې په خیر راغې بیبي لویه شي په ډېره موده پسې پیښو پسې او ډېرې ورځې وشوې شکیله نه راځي نو ما ورته تپوس وکړم په خیر راغلې جان پري خواره مه شي کینه لور خور چې په پردي کور کې کینی بیبي نو تپوس یې پکار وي ورشه جنې مور له دې یو پیالې چای پخه کړه دا به ورله پخېږي که نه دا د خبرو بوجې نه ده زه چې نس کما او لورې ته خپل کار وکړه د خپلې لور دې خبرو ته د خیال دی او دا خواړو خبرې نه کوي ګونګې ده دې عجزې تا ته څه ویلي دي زه جنې ته ورځه خپل کار کوه جان پري لور خو دې ښار ته روانه ده زیتون خور خیر دی جینې ده پویه بشي او زه درته مینت کوم ګزاره ورسره کوه زه هم ورته دعا کوم تم دعا کوه چې الله تعالی یې جوړې ډکه کړي دا خبره خو ستا په دې لور داسې لګي لکه د ټوپک ګولې چې د دعا په شکل یې راته کې نو هیڅکله به یې بدو نه ګڼي او چې د پیغور په تور یې راته کې نو بده خبره باندې لګي که یوه سترګه دې خاندي او که بله دې جاړي خو دا خبره به زه کوم زما ایکې یو ډکې دی او زه هغه باد لیدل غواړم نو تو څه کې ما وجنې زه څه په سوره کې نه یم راغلی ښا زوی مې آباد غواړم نو د ښځو څه کمی نشته اوهوهوهو دې ته ګوره دا به ستا واک وي نو شکیلې غلی شه